هغه ولسوالۍ چې له تاریخي اړخه بډایه او دومره زیات طبیعي منظرې لري چې لیدل یې په ورځو او اونیو ناممکن دي. نن د یکاولنګ له ولسوالۍ څخه لیدنه کوو. د سیمې ته په فارسي کې دیوار جنگي او په ترکي قاموس کې د شنه چمن نوم کارول شوی. سفر مو د فیروز بهار له غرونو پیل کړ. دا غرونه له نورو غرونو ځان ته بیل طبیعي جوړښت لري. په لیدلو یې داسې فکر کېږي چې ښایي چا په لاس کومه رسامي کړې وي. د فیروز بهار له غرونو ورتیر شو. د ګوهرګین تاریخي کلا او د غرونو په لمن کې د شنو پټیو ښایسته منظرې ننداره مو وکړه. له دې نندارې وروسته ولاړو او د بابر درې لنډه لیدنه مو وکړه. د یکاولنګ ولسوالۍ بازار ته ورسېدو. دغه بازار ډیر کوچنی خو ما ته څو په زړه پورې صحنې په مخ راغلی. تر کلونو وروسته مې په ښار کې د وړو ژرنده ولیدله. د آهنګرۍ یو ډیر کلاسیک دکان مې ولید. همداسې مې یو شمېر نور دکانونه تر سترګو شول چې په پخوانۍ او لرغونې بڼه پاتې وه. حالا یکاولنگ خو تعریف‌های زیاد داره. اگر از لحاظ کار بگوییم، امنیت بگوییم و پیشرفت مردم بگوییم خوب است. شکر الحمدلله نظر به سابق هم به حساب گردشگرها خوب شده و اینجا یک مکانی است که بسیار یک مکان تاریخی است. یک مکان طبیعتی زیبا داره و برای گردشگرها خیلی یک جای مناسب است. خیلی هم کسا دوستان نظر به سالهای قبل امنیت خوب شده، مردم احساس راحتی میکنه و یک ذره گردشگرها زیادتر میاد طرف. دلته یوه بله په زړه پورې خبره دا وه چې په دغه کوچني بازار کې تر 100 ډیر رستورانټونه او سماوارونه فعال وه. اینجا رستوران به خاطر زیاد است که تردد نفر زیاد است. یعنی از ولایت‌های دیگه میاد در یکاولنگ. یعنی مثلا تردد چی در کندی و لال سرجنگل غور از اینجا است. و همز خاطر است که هتل زیاد است، این رستوران زیاد است. په دویمه ورځ سهار د یکاولنګ چمن ته ولاړو. ما تر اوسه په ټول هېواد کې دومره ښایسته او پراخ چمن نه و لیدلی. د چمن په زړه کې د ځایي مالدارو کیږدیو، ورسره د غواو رمې او له کیږدیو سره د تنور پر سر ګرمه ډوډۍ، هر څه دومره طبیعي و چې په لیدلو یې څوک نه مړېدل. په دغه طبیعي منظره کې مو له یوه هېوادوال سره شیدې او ګرمه ډوډۍ نوشجان کړه او د زړه خواله مو ورسره وکړه. منطقه خو اینطوری است که یک ذره کار و بار دهقانی و چوپانی زیاد است. امنیت خوب است فضل خدا. امنیت خوب است دیگه، آرامیه. در قبل که بودن یک ذره دزمادوزی و چیزا بودن در منطقه از ما، البته فعلا نیست. فعلا نیست دیگه. اینی که بگیم که از نگاه امنیت آرام است، کس کار نداره. مردم جلال آباد بسیار دوست داریم به خاطر از اینکه با مردمی که به سمت پاکستان مسافر بودن، رفت آمد داشتن، بسیار برخورد خوب داشتن. به مو اساس دوست داریم مردم جلال آباد.
دغه سفر دومره خوږ و چې خاطرې به یې تل زما په زړه کې پاتې وي او که بختیاري وکړه نو بیا به د سیل لپاره دغه ښایسته ولسوالۍ او سیمې ته راسم. ګرانو ملګرو او هیوادوالو، هیله ده تاسو هم د هیواد د دغسې ښکلو منظرو له لیدلو برخمن شئ. تر بلې خپرونې تاسو ټول په لوی رب سپارم. ښې چارې.